اسلامي امارات وایي ځواکونه یې مولوي مهدي وژلی دی. سلام، ستړي مه شئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت وایي چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د بغاوتګر مشر مولوي مهدي وژلی دی. ملي دفاع وزارت په ټویټر خپاره کړي پیام کې ویلي چې مولوي مهدي په بلخاب کې تر ماتې وروسته غرونو ته تښتېدلی او تازه یې غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته واوړي. په بیان کې د راغلي معلوماتو له مخې د اسلامي امارات کشف او استخباراتو سرحدي ځواکونو نوموړی څارلی او له ایران سره پر پوله یې وژلی دی. دا و زموږ د دې خبرونه، تر بیا ښې چارې.